مسافر سړی قربانی نشته ها واجب په نه ده د اختر اول ورځ دویم ورځ دریم ورځ پدې یو سړی مسافرو شرعي سفر کړو 77 کیلومتر د په بهارو یا د یو علاقې ته تلو او الته د 15 ورځو نه کم نیت کړو نوم د مسافر دی لکه یو سړی د اختر نه یو ورځ مخکې کراچۍ ته لاړ ټیک شو کراچۍ کې د 10 ورځې د اوسېدو اراده ده نو دا مسافر دی ښه په ده باندې اوس قرباني نه ده واجب دا د خدای شان دی خو چې ګورې د 15 ورځو نه یې په کمه اراده یې په یو ځای کې دی مسافر دی که د 15 نه یې په اپله اراده و نو بیا دی مسافر نه دی ښه دا ملیشا دوبو کې چې دی دا مسافر نه دی هسې نه چې تاسو وایئ چې دا مسافر دی دی خو د 15 ورځو نه سیوا نیتونه دي که نه چې لاړ شي نو دا مسافر نه دی ښه په دغې 3 ورځو کې که یو سړی مسافر نو په د شریعت د طرف نه قرباني واجب نه ده خو د ملیشا او دوبۍ دا چې دي دا مسافر نه دي ښه چې د 15 ورځو نه په اپله په یو ځای کې د پاتې کېدو اراده دا مسافر نه دی نو په مسافر باندې قرباني نشته دی به موقع بل دا چې دا سړی به مالک د نصاب ښه مالدار وي په غریب سړي قرباني نشته مالدار چاته وایي لږ دا مالدار وپېژنئ یو څو څیزونه دي اول چې د ده سره 9.5 تولې سره زر وي 9.5 تولې که نارینی که زنانی چې 9.5 تولې سره زر ورسره شریعت وایي دا مالدار په ده قرباني واجب یو نصاب دا شو یو څو څیزه دي نمبر 2 چې د ده سره 52 تولې سپین زر وي خیر که سره زر ورسره 9.5 تولې نه خو چې 52 تولې سپین زر ورسره نو په ده باندې قرباني واجب دوه شول دریم د ده سره 52 تولې سپین زر هم نشته او سره زر ورسره هم 9.5 تولې نشته خو نغد پیسې ورسره دومره دي چې د هغې مقدار 52 تولو ته رسي دومره نغد پیسې ورسره شته دی یا یې چاته قرض دی خو چې هغه پیسې 52 تولو سپین زرو ته رسي دا معلومات کوئ د وخت سره ریټ بدلیږي چې د سپینو زرو د تولې څه ریټ دی هره ورځ ورله ضرب ورکوئ نو دا ښه د لاکو د پاسه دي ښه پوره راځي تاسو پې بیا اندازه ولګوئ نو د ده سره نقد پیسې دي هغه 52 تولو ته رسي سپین زرو ته نو په دم قرباني واجب ده یا ورسره نقد دي یا یې چاته دي خو چې خپله قرضه ترې کټ کړي چې په ده څومره قرضه ده د هغې نه پس دا پیسې 52 تولو سپین زرو قیمت ته رسېدې نو په ده قرباني واجب